آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د نجونو د تعلیم په اړه د پریکړې پر وړاندې د امریکا تند غبرګون دا چې طالبانو ته یې څه ګواښ کړی همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې له روانو مذاکراتو د وتلو اعلان کړی. د دې علت د طالبانو هغه پریکړه بلل شوې چې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې یې له زده کړو محرومې کړي دي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو د پلاو ترمنځ په دې خطر خبرې روانې وې چې د افغانستان روان اقتصادي کړکېچ ته یوه حل لاره وموندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې د خبرو په ګډون له طالبانو سره د تعامل ځینې برخې د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو له پریکړو وروسته لغوه شوې. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.